عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما داد نبی علیہ السلام صحابی دے داد دو کون سردار دا مدرسی طالب العلم دے داد دو کون سردار دا مدرسی نا فارغ شدہ عالم دے دا فقیہم دے دا محدثم دے دا مفسرم دے دا مجاہدم دے دا متقی و فرزگارم دے عزیزان عبداللہ ابن عمر منبر باندے خطبہ ولوستا گوری اے صحابہ کرامو دمانز پابندی کوئی واللہ اللہ بم دمال حفاظت کئی روجنی سے اللہ بم دا نفس حفاظت کئی منصرا پابندی سران خشوع سرا منس کوئی اللہ بم پا خبر کے روب اچھئی منس کوئی پابندی سرے کوئی درو شریف وائے اللہ رب العالمین بستاسی حیوانات ستاسی تابدار گرزئی اگ تقریر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روجنی سے نفس بم کانٹرولی روجنی سے نفس بسوی کانٹرول بوی آو منس کوئی پابندی سرے کوئی عاجزی سرے کوئی اللہ بم دمال حفاظت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما والسخا کوئی اللہ بم دمال حفاظت کی او بیویل درو شریف وائی سخا کوئی اللہ بم خبر قبلی او روب بپکی اچھی عبداللہ ابن عمر داول چھ حیوانات بم تابدار کی گی گوری ورطا صحابہ دا سی خلق ندی خواہ منگ اس چاہتا دا سی ویلے شو قسم دے کے ویلے شو ہم اخبر صفر واللہ بعضی خبری پا منبر را تک بے قول مزان را تک بدخکاری چدا خرب در پوری خاندی مرا وائی تاسی کوئی سا وائی سا کوئی سا تو کہتا بعضی خلقو ایمانو گورم زد قسم خورما خودے پا ذات میں دی قسمی ما دا سی کس لی دلے چی ما خبر روانہ کڑی اگا جڑلی داغی اوخ کو زہیران کڑی مو بیام در تا قسم خورم چی ما داغی پا اوخ کو دعا خدای زمان آگا دعا قبول کڑی قدر سی خلقوی معاشرہ کی زمان نظر چند دخلی ہمو آگا پا معاشرہ کی دا سی گنو چکن دا خو عام خلق دے عام خلق دے عام نا واللہ دا سی خلق شتا چی دا رسول اللہ مبارک سر پاکتا کی یوزل ملاقات کی پا خوب دی دی وجہ نزخو دی بازی خلقو ایمان تا پا دوار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوڑ اللہ سے کہ عبدالمتین کا اللہ دی بخی یا داغی مخ دی دار با دی بخی گئی نور صفرے نور روجہ راغلا منز صحیح کو بھئی انشاءاللہ روجہ با صحیح کو انشاءاللہ من نفس رباندی دوم را غلبہ کرے دا چھ تباہ و بربادی کرو نفس من تباہ کرو نن مسلمان دا مسلمان دا سر سودا کئی نن مسلمان دا مسلمان خلاف جب استعمالی اللہ تا اگوری زما دا بیان چی سوگ اوری مسافرو تا خصوصا یر زما گرانو مسافرو زا عبدالمتین ستاسی دا چاندی محتاج نیم و تاسی کورون پری خودلی ستاسی پلار او مور پر لوی انتظار پراتی دی چی زما بچے بداغیزن حلال مال روڑی اے زما مسافر ورورا اے زما مسافر بچیا اے زما مسافر ورارا خوریا اور وقت اللہ نہ یرے گا او کہ کل دا اللہ نہ وہ یرے دے قسم دے خور برا علی و سونے بتی نہ جوڑی اللہ دے زمان عقیدہ دا سے جوڑے ما تا چاول مولی سے تو غدیر بیانو کہ مالیہ و شہدے چھ ما تا بیانو کہ اللہ زمان عقیدہ جوڑا کر بزداد اللہ احسان اقدا جسے ہم عرص ور کولو والا ذات سوک دے مدرسہ بم رات آگا جوڑائی رزق بم آگا راکی و ببم آگا راکی صحت بم آگا راکی چندگا رب راضی وی بس مکوا غمون بید چا غمون مکوا عبداللہ ابن عمر سوئل چکل تاسی صحیح منز گزارا شوئی حیواناتو کی با اللہ ستاسی دا خبری دا اوریدو او ستاسی دا عمل پا کولو باندے با پا حیواناتو کی تبدیلی رازی پا خبر خو کوئی شوئی کنا پا حیواناتو کی بس رازی نو پا انسانانو کی خو بخام خا رازی کنا با رازی او اس نرازی
تاسې به وایي چې مولوي صاحب په دې عبدالله ابن عمر څه خبره وه چې په خبرو کې قافله روانه شوه شام ته، قافله شام ته روانه ده. په دې قافله کې عبدالله ابن عمر د څو اسونو د څو اوښانو څوکیدار دی. داسې به درته وي ځکه هغوی مال د آخرت دپاره ګټل. زمونږ ترتیب جدا دی، د هغوی ترتیب جدا دی. صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عبدالله ابن عمر تقریر بعض صحابو نظر کې اچولی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سره قافله کې یوازې د اوښان نه دي، یوازې د اسونه نه دي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ما روان دی. مسله دا ده چې کله سفر کې روانېږي کټیم د مانځه راغی اول وقت کی منځو کا دا بہتر عمل دے. اوبو سر منځو کا د مال د حفاظت سر منځ کوا. دا نه چې ته ګاډی په روډ باندې ودرې او ځان نه شیخ جوړ کړې. نه نه زاغي جومات ته ځمه، ګاډی مې دې دلته ولاړي زه ځم هغې جومات ته. نه دا طریقه سنت نه ده. د امام مالک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو اے امام المدینه، اے د مدینی امامه مونږ لا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سفر طریقه بیان کا. امام مالک ورته وی د نبی علیه السلام طریقه دا وه چې کله به سورلی داسې ځای کې وتړله چې دوی به ور باندې مطمئنو به مونځ کولو. ورنه داس کمال نه دی چې ته سرلی پرېږدي او ته ترې نه روان شي. دا ګوره یاد ساتئ، دا سنت عمل دی. مخکې به د ځکه دا وویل چې اوس بې څوک اعتراض ونه کړي چې مولوي صاحب سنت عمل خو دا دی. سنت عمل دا دی مال به وتړي، محفوظ به ودرې، بے به مونځ کې، بے به اودس کې، بے به د منځ دپاره ضروریات ځای برابرې. داسې خو نه ده. اودس به وکړي، مانځه دپاره به ځان برابر کړي، خو سورلي به دې تړلي. نو سورلي چې تړي څه پورې به تړي؟ ونې پورې به تړي، موږي پورې به تړي، سترې پورې به تړي، څه بوټي پورې به محفوظې تړي به که نه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما ګوري ورته اوس عبدالله ابن عمر می روان دی. د مانځه ټیم راغی، یو سورلی نه ده، یو څاروی نه دی. عبدالله ابن عمر ته خلق ګوري چې دا ټول په شریعت باندې روان وي. د دې مونځ په سنت دی، د دې سفر په سنت دی، د دې ودرېدل په سنت دي، د دې کېناستل په سنت دي. دې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د سنت خلاف ورزي نه کوي. او د مانځه ټیم راغی. عبدالله ابن عمر ته ټول ملګري ګوري چې دې بس کوي، دې به کوم یو عمل کوي. ځکه د سورلو د تړلو دپاره انتظام شته دی نه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ می اخوا دیخوا ولیدل. اوس دغه د توکل ځای راغی. د څه ځای راغی؟ د څه ځای راغی؟ د توکل ځای راغی. عبدالله ابن عمر می قبلې ته مخ کو، الله اکبر. عبدالله ابن عمر می مؤذن دی. عبدالله ابن عمر به اوس امام جوړیږي. عبدالله ابن عمر به اوس جمع ورکي. ټول څاروي داسې څومره چې چا څاروي قدم پورته کړی دی. اے د جامعه محمدیه زنګلي مدرسې ورونو ما ته ټول ګوري کم څاروي چې په داسې قدم دپاره اوچته کړې ده. عبدالله ابن عمر وی الله اکبر. اغا څاروي ټولو خپې داسې اوچته نیولې دي، ځمکه باندې څاروي قدم دینا. ټول څارویان عزیزانو په درې خپو ولاړ دي. ټول ملګري حیران دي ګوري. عبدالله ابن عمر می اذان کوي. څاروي ټولو یو یو خپه اوچته کړې ده. کم څاروي لکه د اس په شان دي چې دواړه خپې اوچتې، هغوی دواړه خپې اوچتې کړي دي. عبدالله ابن عمر می وی حی علی الصلاة.
د سارو دسترګونه اوښکې روانې دي. عبدالله ابن عمر ته صحابه کرام ملګري ګوري، و عبدالله ابن عمر استاد شان نه قربان شم، و استاد عقیدې نه قربان شم، و استاد عزت نه قربان شم. اے عبدالله ابن عمر یقینا د عمر بچي د رسول الله طالبي. عبدالله ابن عمر چې کله اذان خلاص صحابه کرام جاړي او ټولو سارونه اوښکې روانې دي. عزیزانو عبدالله ابن عمر میں سارو ته ولیدل، اے د خدای مخلوقا، اے د قافلی اسنو، اے د قافلی اوخانو، زمکه باندې خپې ولګوئ، زما اذان خلاص شو. ټول ساروي خپې په زمکه باندې لګئ. عبدالله ابن عمر وی صفونه برابر کئ. زما دی د خدای په ذات قسم وی که زما استا ایمان جوړ شو، که زما استا عقیده جوړ شولا، والله العظیم کور کې سارو باندې بم اثر راشي. خلا جوړ نه یو، جوړ نه جوړ نه یو. الله دې مونږ جوړ، ما دې الله جوړ کی. بس قسم په خدای جوړ لا نه یو. مونږ لا اوسم شک کوو. عبدالله ابن عمر چې کله وکتل سارو ته ټول صحابه خو اول داسې جړل چې صرف اوښکې روانې وي، خو چې عبدالله ابن عمر مخ راواړو او اعلان وکړو، اے حیواناتو، اے اسونو، اے اوښانو، چا چې خپې د ځمکې نه بره کړي او بیا یې قدم تښکته کړي نه دي، اذان خلاص شو خپې ښکته کوي، صفونه برابر شو. آی هاي اس ورانه کوي، اوښ ورانه کوي، حمار ورانه کوي. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں صفونه برابرئی. عبداللہ ابن عمر صفونه برابر کړل، صحابه کرام صفونو کې ودرېدل. بیا د صحابه سره نور تصور سوچ ټول جاړي په مانځه کې چې یا الله عبدالله ابن عمر لوی کرامت ښکاره شلو. کده نن زمانی زما پشانتی خدا نا خستا سوک پیدا شي اعتراض بکی فوراً، لیکن صحابہ جاڑی، کشران صحابہ کرام دی پکے اغویم جاڑی. عبداللہ ابن عمر تگوری، عبداللہ ابن عمر چی کل اعلانو کو ما ازان خلاصو پس مکہ لگوئے، اے خلقو صفنا برابر کے، صفنا برابر شو. عبداللہ ابن عمر میں مخراگر زید مسلینا صفنا برابر کے، طول ملگری صفنا برابر ہے. گوریات ساتھی سوک اخوا گورینا چی مال زمنگا سشو، مال زمنگا لاڑو کپاتے دے عقیدہ دیتا ہوئے. طول صحابہ کرام، طول تابعین عبداللہ ابن عمر پسنی اتڑی جمع شوا منزو شو. کلچ قید باندی سلام گرزئی عزیزانو ہر یو سڑے چی پاسی گی د ساروی مخیدہ سوا، لیکن چی کلد قیدی نا اچتی گی اغا ساروی چی چابانی بارو نا پراتی دی دا عبداللہ ابن عمر پا قافلہ کرا روان دی. عزیزانو اغا طول ساروی مخون قبلے طرف دی، ہر یو ساروی پزمک باندی خلل گولی دا سرگنے اوخ کی روانی دی. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم انہو کان حلیما غفورا. موتا تصفت لگی غرد اللہ سجدہ کی، غرد اللہ عبادت کی، ورد اللہ عبادت کی، سوگمی دا اللہ عبادت کی، ستوری دا اللہ عبادت کی، ونی دا اللہ عبادت کی، لوٹی دا اللہ عبادت کی. اے انسانا ولی دی زان دمرا سادہ کرلو، قسم دے کچیر تزما استاد اللہ سرا دا اللہ دے دین سر ربط قائم شو. بیا بخ کورستا ساروی نبی علیہ السلام مبارک میں دو صحابہ کرام ہوتوئے بیگا مسلی دلی دی ورتوی یا رسول اللہ مورو پلار مدرن قربان شا.
بیگا خو عجیب حال مولی دلے دے ورتوی سحال مولی دلے دے ورتوی من قرآن شریف تلاوت کولو زما پکور کی دو اسن ولار دی ما بچ کل تلاوت کولو اگا اسن با یو قسم آواز را استلو دی سنین با آواز را وطلو ما بویل که اوب غواری زب پاسی دم ما بورت اوب کی خودلے اوبو تب قتلنا بے بداغوی آواز خاموشو بے بما تلاوت شروع کو بے بداغی د سنین یو آواز را وطلو ما ویل گیا تیزر شوے ما بورت گیا روڑلا ما بچ گیا روڑا داغی آواز بخاموشو یا رسول اللہ ما ٹولش پلی دلا ما تا بی بی مخراوارولو اے دا پلان کی پلارا کلچت دا قرآن شریف تلاوت کے دا اسن جاری او دا دی دستر گنا اخ کے روانی نبی علیہ السلام تے ٹولا کہانی بیان کرا دا دو کون سردار ورتوئے اے دا اللہ بندہ دا رب العالمین منقاد دی اللہ تغاڑک دی اللہ رب العالمین قرآن اوری دا اللہ رب العالمین ذکر کے دا اللہ رب العالمین تسبیح ہوئی دا ہوئی دا آواز شراوتو ستاد قرآن شریف تلاوت اور باندے خلق یہ دلو زمان دریاکارو تلاوت خونو زمان خدا سے تلاوتی زد تیز تلاوت کم چو ماتا سگو چو دا خم دیر خولے لگے دے او دے تلاوت بانے زان او جلو قسم دے جوڑ نیو اللہ دے منگا جوڑ کی منگ یو مرگرے زمان دیر گران دے اللہ گواہ دے چو دم راتا گران دے سو جمی برات للو خو انسان دے کلا کلا انسان نا اللہ رب العالمین دستا سے زمان دے طول کامل ایمان نصیب زمان سر ورطا دعا کی اور ان آگے کی یو صفت داو چی ما بکلے و خبر کول آگے بجھڑل اور دا پدی باندی چی زرکر نرم شی اللہ خوف پکی راشی آگے بزان سرا دخندا والا خلقم جرائی دن منگ سرا وجہ دادا چی زمان دے طول فکر دے دنیا دے ہائی دنیا دیوی مال دیوی زمان دا سوچ دے دا بلم دا سوچی اللہ دی زمان سوچون آخرت طرف توارئی درخواست در تکم پلسترگی اللہ تپ جڑا عادت کی عبداللہ ابن عمر نے اس تپوس کی زمان مقصد داوے عبداللہ ابن عمر تا مرگری ہوئی اے عبداللہ ابن عمرہ کلچ تا ازان کولو تا یو خواب الخواؤلی دل او بیادی ازان شروع کو مالون اخپی داسوی چتا ازان شروع کو چتا ازان ختم کو بیتا مخو تر اوارو چی خپیز مکی تا او رسوی اے عبداللہ ابن عمرہ پدی بانی منگ پوئی کا دا سم سلوہ دا خپی ولی اچتی نیولے وے او دا خپی ولی ستا پا حکم کی خودلے او دا ارس پریدا اے عبداللہ ابن عمرہ دا ارس پریدا منگا روان داسیو قبلہ داسی دا ٹولو سارو مخندی طرف تو و عبداللہ ابن عمرہ کلاچ منگا منسکو سلام گرزو منگ پدی مانز دوران کی نیت تلو دوران کی منگ سارو تکتلی ندی اے عبداللہ ابن عمرہ ٹولو سارو باندی مال بار دے ٹولو باندی بوج دے سرد دی بوجا منگ پلو سارو تا اولی دلو چی دا اگی طرف نے مخقبلی تتاو کڑے دے او ٹولو قیدی شکل کی ناس دی او مخو کی خلی پسمکا لگولی دی او چسترگی دا جڑانا ڈکی دی اے عبداللہ ابن عمرہ دا سو جدا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں صحابہ کرامو تا او جواب ورکی ملگرو تا جواب ورکی عزیزان عبداللہ ابن عمر میں اونی اولو جڑا اسی وہ غرقی دو یو مشر صحابی پاسی دو اے خلقاز جواب در کوما سوال مد عبداللہ ابن عمر نکڑے دے جواب دا تزدر کوما سو جواب راکے دا عبداللہ ابن عمر دخوانا جواب زدر کوما واللہ دا عمر عبادت کی اثر داو چکل با عمر اللہ تا ادری دلو عمر بجڑل ما عمر ڈیری ورزی پا سجدہ کی پا جڑا لی دلے ما عمر پا قیدہ کی پا جڑا لی دلے ما عمر پا قیام کی پا جڑا لی دلے ما عمر
جلسه کې په جړا لیدلې والله العظیم دا د عمر برکت ده او کم عادت چې د پلارو هغه د عبد الله ابن عمر هم ده عبد الله ابن عمر سره زکه ساروي جاړي چې عبد الله ابن عمر په سره کې دومره شفقت پروت ده دومره مینه پرته ده عبد الله ابن عمر بچ کله قافله راوړه قافله به واپس راغله عبد الله ابن عمر با مخکې د قافلې روانې دون ویل گوانډینو باندې بګرځیدلو اے شام والا شام ته زما شام کې ګرمه ګرمه کپڑے دي جمی کې به ګرمه ګرمه کپڑے راتللې د جمی سامان به شام کې ډیر زه تو څنګه جمی الته سختو یخنی بوا ندی وویل کده چا یخو کپړو ته ضرورت چې زه راوړم عبد الله ابن عمر عادت داو یو ځلې کپڑا راوړه چا ورته ونویل چې مال کپڑا راوړه خو بس دی لاړو ځان سره یو جوړې خوخه شو ډیره مزیدار و بازیو دا خیر دی ګوره ګنا نه ده ها بیبي له خپل جوړه راوړه دا ځکه بل انا خبره مونږ بیانو چې یو خبره مونږ یو شانو کو به د میډیا والا دور دی لکې ته خو هم کټ کی دی خو هم ټکټ کی بداسي او شی پری دی چوغور استاسي مولا خدا بلو ته لړ کړي مونږ یو زب بلو تو پته به قیامت کې لګي زما د بیان مقصد کبه شهرت غرض وی الله دې ما سره پوښي زما د شهرت نه توبه ده توبه توبه شهرت ستوي رب دې مونږ ته خپل رضا راکي الله دې مونږ ته خپل رضا راکي عزیزانو عبد الله ابن عمر جوړه راوړه تخپل بیبي له خپل جوړه راوړې شي بالکل ګنا نه ده خو اسراف نه بزان ساتو ان شاء الله اسراف نه با ځان ساتو اسونه په قافله کې روان دي ووري یو کوم بل را یديږي حافظ جلال الدین سیوطی د شان نه قربان شم دا علما عجیب واقعي راوړي وې دا قافله چې کله روانې ده قافله چې روانې ده وي عبد الله ابن عمر یو کس आवाज کو تراشه دی خو وې دی وتراغه جی حکم کوي ویلا شابه زر کوا استاد ساروی بوج درنده داتل کم کا حیران شو خلق حیران دي ټول یو بل ته ګوري چې خدای پاک دا څه وایي ورته وی اے عبد الله ابن عمر تاسو پته ولګی دا چې زما د اسبار درنده اسپوا خزه اسپوا ښا داغي بچو څه شو بچو نو خپل وزنم تام په بار اچولې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه ته بار ناس سامان خطه کا وشيخانو واجيانو وامير سيبانو ومولوي سيبانو وا قسم په خدای اسمکا په دی بل طرف راواړه دا عبد الله ابن عمر په شان دي سړې په پیدا ان کی عبد الله ابن عمر ورته پندس پکا اصلان دی پسمکا باندې اسبکه ناستلا عزیزانو اغیت نبار نکم کو عبد الله ابن عمر اغد وحسی یو حسی درنه کړلا بل حسی اسپکا کړه ورته وی دا اسپکا حصته والا دا درنه حصہ دی ما تراک عبد الله ابن عمر چکل پدی زبان دی حصہ کی خدا آغا اسپا چی عبد الله ابن عمر تی بار کم کڑے دے سمزل اکڑ واپس ادری دا عبد الله ابن عمر تنی غنی غگوری مالک ورتوی دا خوصم نزی عبد الله ابن عمر ورتو وقت راگے ورتوی دخد مخلوق امام شرما زماراز پٹو ساتا ما چکم بوج دستانا اغسطے دے دادی ورزد پارا انتظار کو ما دا قیمت ورز بوی زما بڑیر بورو نا پسارو زما بڑیر بوجو نا پسارو صدا اللہ رب العالمین تبدا عمل وسیلک ما چیا اللہ ما چدکم اسپنا پن تسپکڑو پو گو میرا غستیو یا الہ العالمین نن زما بوجو نسپکا اسپروان شوا مالک دا اسپی تپوس گئی اے عبداللہ ابن عمرہ اسبخو نطلا اسبخو ولاڑوا دا تاور دا غوکی سویل ویب دا زمو دا غی پتا سوداوا ننکا زمان شیخان وے
نو سبا ویلی ودی کتل اس پا گوری نتلل خوا اس پا ما تا ویلی بوج روڑا واپس پا ما که دا خو اید عمر زویت با زما بوجو نا نالی ما تا اس پا وی چه زما بوج مالا ستا بوج بزوڑم خیر دے کپا ما بوجی ما ورطا غوک کول چه اید خدا مخلوقا زخستا پا پریاد اللہ پوی کرم او زما پریاد باندی اللہ تا پوی کی ما چه دا کم عمل کرے استا بوج میں اغستے دیولوی ورزی دا پارا میں دا بوج پورتا کرے دے بوجو نا پورتا کئی بوجو نا پورتا کئی دا مظلومانو دا غریبانو خیر خواہان جوڑ شئی روجہ راغلا گوان کی تلاشو کئی دڑیرو خلقو با روٹی نوی دڑیرو خلقو با اڑنوی دڑیرو خلقو با چینی نوی دڑیرو خلقو با شربت نئی رونو گرے اسے چی اللہ ربانی ترک پشانتی زلزلہ راولی گرے تو خدای عذاب بے عام وی نظمہ درخواست دادے چی سمر بیانات مسافر اوری اگوی دی خپلو کورونو تا موبیلو کی زڑا مور زڑا نیاز منگا دی پکوسا کی اگر زی خیر دے کہ پارک تتلیشی خیر دے کہ داستا زنانا خار تتلیشی کوچی بازار تتلیشی مین بازار تتلیشی زور تا اجازہ ورکم دے خور تا لارشا او پا گوان کی زما د کونډ خور تپوسو کا زما د یتیم بچی تپوسو کا زما د یتیم لور تپوسو کا زما د سرتور خور تپوسو کا او ورته خوري سحال دے رو جماعت بسنگوی پښمنه بسنگوی او د شپې د پارا سرناشته کنيشتا زما کور کې سلوي خلیټونه لګيږي تب سبا د پښمنی د پارا پسرا پاسيږي بیٹریانی ورته والی شیشې ورته والی زوام باس تسم دے ننسل رحمی ختم شوا دا اللہ عذابون دی یو ختمی گی او بل رازی بس دا زما یا با بل بیان تا جوندیو یا با مڑیو یا با ناستیو پا دی منبر یا با نیو دا دین لان دیختا تکی دل بسنگیو پورتا رسو نرسو خدا بیان زما ٹول پا زر اولی کئی ٹولی پا دی دماغو کی واچوئی اللہ جل جلالو دی دا مظلومانو دا یتیمانو دا بی وزلو دا فقراو دا غرباو ما یوزے کی جلسہ و دا خبر سکا در تکوم جلسہ میں اکڑا بیانو شو یو ما شمرا پاسی دلو اسی بس ما تا دا سی کل کل پیخشی دا غا ما شم جامع عام جامع ویو استری شویم نوی او دا سی خوارنجے معلومی دلو دا غا لقینا منالم ما تبانی ارس را پیخی کی خوزو گو رہے خدا دی توفیق را کی نا پا دین اتنام چی تاسو چی مولی سے پلا بادری منگتا ما بیانا بادری نے بیانو ما کی وہ عدد تے او دا نبی علیہ السلام طریقہ دا خدا دی دا عدد زما پا عبادت قبول کی اگر بچے چراغے دیر ما شمانو ما پی اسی پا دی جماعت کی پی چی داغنو مواغو سے پلان کے ولدی پلان کے مرحوم ما دالک پا نظر کی دی بولے اراغے بس نور ما شمان تل دا ملتا ادرول ما شمان تل نور دا میں نیولے و ملتا ادرول چیزا غشو ما و طویل مال بچی پلار دی مرشوے ہوئے ما خواہ نو ما زان ترانے زکو پا دی سر موت شنڈ کی خود دی ما تو مور میں مڑا دا البچے زکا دی جامعی بیس رہی پگاڑا دی نخستا مور مڑا دا کنا بچی چنن ستا جامعی سٹیج تر آگلے اس رشوی ندی خدا قسم دے ما پانی بازدہ سے حال راشی پہ خدا سے حال دے اللہ مگنا بیر سلالل ما دے چاول استاد مدرسی طالبان دیر کمزوری دی امتحان کے والدالا پتہ دا زیلان کم چی پٹولا مدرسوں کی باتیں شوئی ماترا شوئی تولا مدرسوں کی مچنالی ماترا شوئی دادا عبداللہ ابن عمر مدرسہ دا دادا ابو دردہ مدرسہ دا دادا ابو حریرہ مدرسہ دا دیکھ با اگا طالب ہوئی چپا نمبروں کی با قبول نوی خدا اللہ پر رجسٹر کی با قبول ہوئی انشاءاللہ دیکھ با لاوارس طالب سبق ہوئی ایک ببی پلار بچے سبق ہوئی زمات
شرط داوی چې نه ورته سکول شرط کوم نه ورته دا څو ورځې کېږي دا یو خبره روانه ده چې طالبانو باندې پیس ږدو ما داسې ژړا راشي وایي موږ په طالبانو څنګه پیس کېدو یا الله قسم دې داسې طالبان راځي چې د هغوی په غاړه جامې نه وي ته ورته وایې چې ما ته پیس راکړه وایي چې مولوي صاحب زما خو نه پلار شته او نه مې مور شته زه خو داسې راغلی یم نو یا الله داسې امتحان کې مه راوله بس دې ټیم پورې درس ته وشو خدمت ته وشو بس اور به پرېږدو بس خوند نه کوي قسم دې د دنیا نظام ته وګورو د دنیا دې خلقو چلول ته وګورو ما ته قسم دې د خدای په سات مې د قسم چې دا د دې ځای اواز دی دا د دې ځای اواز دی ما په یتیم طالب زړه دردېږي ځکه درته وایم زما دا بیان چې څوک هم اورئ مسافرو ته م وایم تاسې ته م وایم موږ له مه راوړئ مه راوړئ انشاءالله زما عقیده دا ده زما به خدای یو ټوکړه ځمکه د الله به خرڅه کړي انشاءالله خو دا قرضې به پرې خلاصو انشاءالله خو سوال درته کوم د یتیمانو حال د مظلومانو حال الله دې زموږ دا مدرسه د عامو مسافرو که د هر ځای وي ما له دا غوره نه ده چې دا دې د گورنر صاحب زوی وي د گورنر صاحب زامنو دپاره ښایسته ښایسته مدرسې شته هسټلې پکې شته دی هسپتالونه پکې شته دی عبدالمتین د مدرسې اوسه پورې دروازې نه وي څوکیدار یې نه و بیا به هم الله ساتي خو تاسو له درخواست کوم چې په خپل مال کې د یتیم مال محفوظ وساتئ او کورونه ور وګرځئ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين